ملګرو نور هو تاسو پوه یاستئ که نه په دې ښه ویاړو دا ملکي چې دی د قنداغاله ورکوو او نور ولس پوه شه او پولیس پوه شه او کار یې پوه شه خپله څنګه ستاسو خوښه ده که نه او واته هغه باندې شي مبارک شه هغه چې باندې شي مبارک شه فکر مالک هم کړه زنداباد 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 دا خولې نه دا خولې ورا ملکینو منما پګړې منمي کومه ورا دا ځنه خولې چاله نه ور کومه ګوره ها میرا دا ملکینو لازم جی لازم Kandanga Malik Show, Kandanga Malik Zindabad. کاکا دلته راځه دلته ودرېږه ها افغانانو ورونو ستاسو ډېره زیاته مننه چې په ما کنداغا باندې تاسو اعتبار وکړ او تاسو زه خپل مشر کړم د نن نه وروسته ستاسو خدای ذمہوار دی او زم ذمہوار یم بالکل ورته ذمہوار یې ځکه ملک صاحب ته زموږ مشر شوې ته موږ مالک کړې بس چې زه مالک شوم د نن نه وروسته نه تا څوک د دې خاورې نه ایستی شي نه در باندې څوک زیاتی کولی شي نه در باندې څوک ظلم کولی شي اوس خو زما غوږونه نور هم سره شو ځکه چې ستاسو غوندې ښایسته ښایسته خلک را سره ودرېدل څنګه به ما د دې خاورې نه وباسي دا زما خپله خاوره ده په دې خاوره باندې ما خړپوسې کړي دي په دې خاوره باندې زه وړوکی رالوی شوی ما د دې خاورې اسناد ما اخیستي دي تک شینکار دی د پاکستان را سره زه په دې خاوره ځه نه تاسو ټول په دې خاوره رالوی شوي ملک زنداباد ملک صاحب زنداباد ګوره موږ امن پسند خلک یو موږ د دې ملک قانون منو آئین یې منو د دې ملک ټولې خوشحالیانې منو دې ملک له موږ ډېرې قربانیانې ورکړي دي الله دې لیکي که بیا پې چېرته سخته راله بیا هم وله انشاءالله انشاءالله د ټولو نه مخکې به هم دغه پښتون وله قرباني ورکوي بالکل همداسې ده د ټولو مننه سم د رښتیانو ما نه ښکارم کاکا د رښتیانو ملک ښکاره رښتیانو یم نو بیا زما بله خبره واورئ داسې کار دی که نه چې کوم سړی دلته راغی او یو سړی تنګ په خدای چې داسې بازنګړي در باندې واړم داسې بازنګړي دا زموږ خپله خاوره ده دا زموږ خپل ملک دی دا زموږ خپل ځای دی دلته موږ لوی شوي یو دا زموږ دغه دی والله چې سر مې قربان کړمه دغه ملک چپ شئ چپ شئ زلزله ده لږه زلزله ده لږه تیار یې اوس خدای شکر وکړم بخیر اوسه موږ دکو
Pani kaka. زه روجانې ته خو کېناستې یو جام مبارکه ډېر تږی یم Ya خلا. مهرباني Ya خدایا. دا والا Ya سړیا. تاسو چلو کا. لاسونه ونځه چې ډوډۍ وکړو. نه زه ډوډۍ نه خورم ولې ډوډۍ نه خورې څه چل دی؟ ما په ښار کې ډوډۍ خوړلې ده دا کوم ځای دی خوړله؟ دا د سرخوړلي د ما څه کاروبار ورته شروع کړم که نه ښار هسې ګرځي راته زما خبره ته غوږ کېږده. هغه ماشوم دی. په خبره ورسېدې. اوې دونه به سختۍ ته بیا هغه نه اچې ښه؟ چې کاروبار خو شروع کړي که نه چې کله لوی شي نو بیا به ولا کاروبار خپله وکړو. ته به ورته څه کاروبار وګورې تا ته څه پته دومره څه دې شته دی چې ساتلی شي. دا خبرې مه کوه په کاروبار سړی ښه ښکاري ته ماته دا وایي چې ته ښار ته تللی وې د چیلله دې ګیا راوړه. نو اوس به راوړم که نه نو دا څه خبره خو نشته اوس خو سره غرمه ده د پاسه. نو بس زه ته چا راوړي که نه دا یم یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله ټول پیاز مې راوړل. څوک در پسې دی چې په ګډوډ سره سپي راپسې دي زما د مشر د کشر خاطره مې کوي. پلار جانه مبارک دي شه. د څه شي مبارکي نوکري درته میلاو شوه. نه مورې تاسو دواړو هلک کړم او د کلي خلکو مالک کړم. زوی دې اوس مالک شو. پکې لا پات څه په ګډې ورسره ما تا ته ګپ کړي څه د رښتیانو مالک شوم. کلي کې ورشه ته زما پوښتنه وکړه کنداغا مالک. انګشه سړیا دا شرم پکې لا پات یو. دې خولې کړې کتلې دي ولې په خولې مې چیه شوې ده سمه دمه خوله ده که نه. مړه دې سر ته دې ګوره دا ملکان به ستا غوندې یاره پلار جانه ته خو داسې خبرې کې ولې د ملکانو لکۍ شوي خو زما غوندې که نه. آی های چې لکې دې وایي که نه لږ څه معلومه خو به وي کار دې د خرو دی صرف نوم دې د سړو دی. خبره کوي زماړه تاسو چیا پیژنئ تاسو ملک لیدلی تر اوسه پورې نه دی چې ملک وایي چې شي له ای زویا بیا درته څه ډرامه سازه ده ته نه پوهېږې. نه خلکو مټیا نه مړه باندې وخوړل په ډرامه یاره څه کمکله مور مې پخوانی ده که نه. کمک نه نه هوښیاره ده دې کلي والا به تا ته چل جوړ کړی غرقۍ به دی تا ملکه ته دې خوښ ته څه شی وې ماله ته څه شی وې ته دې ته څه شی وې ای زویا ته دومره خلکو کې ته منع کولې مټې درته ډرامه سازه ده ټایم بارډر پاس کوي دی کابل ته دې لېږي. مړه مورې ته چې کله تاسې په ګډو وډو باندې لګې د کلي خلکو منع کړم نو ستاسو دواړو پې څه اعتراض دی که زمونږ په دې دا اعتراض دی چې ستا د وجې دا کډه مونږ په سر کوي او دې بارډر نه به اړی ځئ په مخه مخه تاسو دواړه مهاجر یې او بله پېرم تللي یې او زه خو اوس بیخي ځکه نه ځم چې ملک شوم نور مې غوږونه سر شو والله که رانه څوک هېڅ شی هم ووایي زه هم د سړي بچی شه د سړي بچی شه ته دې سړي بچی ته نه جوړوم ای پلار جانه خبره واوره زه د سړي بچی یم که نه او ستا که په ځان باندې شک راځه چې علي باډر نه دې مخکې ولس دی او دلته ولس ته څه شی وکړم. یو ضروري اعلان غواړی په پاکستان کې چې څومره غیر قانوني او غیر ملکي خلک اوسېږي دی دې باعزته خپل وطن ته لاړ شي. حکومت ورله صرف یو میاشت ټایم ورکړی دی او په یو میاشت کې دوی خپل وطن ته لاړ نه ده حکومت به ورسره خپله کاروالي کوي. اعلان ختم شو. جانګله دا راته اوس ویوه چې اوس به کو څه په دې یوه میاشت کې خو ډېر کم ټیم دی دا یوه میاشت ځکه چې په دې کې به خپلې کډې رانغاړو که قرضونه به خلاصوو که نور داسې کارونه ډېر زمونږ پاتې دا به څه کوو یاره والله چې په دې خو هېڅ نه پوهېږو مونږ لا که رښتیا را باندې وایې که نه نه وایې ساله زه خپل هم ډېر پریشانه یم چې څه به کوو روجان
جانګوله اس ګران نه د الله بخیر کی دا اعلان خو د هغه مهاجرینو لپاره دی چې اسناد نه لري او غیر قانوني دي موږ سره خو اسناد شته فلحال خو موږ دپاره هېڅ خبره نشته نن دی که سبا دی د دې ملک نه به م هسې وباسي هغه چا رښتیا ویلي دي په دې کټ تر نیمو شپو وي همدغسې ده روجانه اوس خو د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې مهاجرین دې بېرته خپل وطن ته راشي او خپل وطن دې آباد میرویس خانه دا داسې په یو ځل باندې نه کېږي دا د وارې خبرې دي او تاسو پرېږدئ دا خبرې لار به شو قنداغه ملک ته چې هغه په دې باره کې څه وایي قنداغه ملک غریب مسعود دی هغه غریب خو په خپله هم شین مهاجر دی میرویس خانه شین مهاجر خو دی خو تعلق چې دي ډېر غټ غټ خلکو سره دي نو راځئ چې ورشو څه مشوره خو به راکړي که نه میرویس کاکا راځه چې اول دا لمونځ وکړو الله دې خیر وکړي ټوله مسلمانانو ډولۍ کې الله خیر وکړي سړیه بهر خلک څه وایي بهر خلک څه وایي ټولو مهاجر پریشانه دي حکومت موږ ته ډېر لږ ټایم راکړی دی په دې کې به موږ څه کوو بیا قیامت دی سړیه یو میاشت ټایم یې ورکړی وي یو میاشت کې سړی څه څه وکړي صرف ناروا دي زیاتې دي د خلکو سترګې پټې کړې دي ښه پوهېږې زرو جانې خو د دې نه بغیر کېږي نه پرون مې د په یو خلکو نه ښار کې واورېدل چې پاکستان څه چې افغانستان هم دا غواړي چې خپل مهاجرین دې واپس راشي واپس دې راشي سړیه ګډې وړې فیصلې مشرانو کې او زور دې بیا کشرانو نه وځي دا خو غم دی که نه ښځې هر افغانۍ دا وایي چې موږ واپس لاړ شو نو څه به کوو هلته خو کاروبار هم نشته که نه کاروبار هم نشته همدغه پلاره دا به څه کېږي زموږ به کومه لاري موږ به کوو څه غم مه کوه لکه همدغه مورې څه چې له نورو حالي هغه زموږ هم وي ته صرف دعا کوه چې الله هم په جولو کې خیر واچوي خیر واچوي آمین ثم آمین السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه ښې وعلیکم السلام څنګه ښې وعلیکم السلام څنګه ښې السلام علیکم ملک صاحب خیر جوړې جوړې خدای مالک صاحب چې دلته مو ولیدې پټو کې مونږ خو اجرې له در روان وو خیر خو بس خیر دی خو بس لږه مسله وه څه مسله ده مسله دا ده چې بس اوس به کېږي څه یار دا خو مونږ ډېر زیات پریشانه یو حکومت پاکستان چې د افغانانو د شړلو دا پروګرام یې جوړ کړی دی او صرف یوه میاشتې مې ورکړې دي دا به اوس څه کېږي یار ګوره د هغه چاته مسله ده که نه څوک اسناد نه لري شکر دی موږ خو اسناد لرو که نه تا سره کوم کارت دی ما سره شین کارت دی شابسې او تا سره ما سره خو زیړ کارت دی که ته دلته راشه ته نه نو چې تا سره دا زیړ کارت دی ستاسو د وجې نه چې کوم دی دا دلته داسې ویمې جوړې دي تا چې ته چې لاړې وو په دې زیړ کارت باندې د روپۍ واخیستې که څه کار دی چې بیا دلته رالې و ملک صاحب هلته کار روزګار نشته نو ما به څه کول مار خو نوم چې خاورې مې خوړې نو څه کې اوس منګه خوري چې خاورې دې نه خوړي نو دلته دې چې شی کول موږ به چې شی کول خو غریبي مې وازه کبې ته رالم ها تا سره کوم کار دی تک شین کارت ښه شاباسې او تا سره شین او ما سره تک شین کارت دی تا سره دې تک شین کارت باندې مه نازېږه ښه ولې او که نه چې چا دا کار جوړ کړی نو خبرې 10 لکه روپۍ جرمانه ده او 10 کاله قید دی پې چې نقلي وخیږي چې نقلي وخیږي او که نه ها څه خدمت وکړم نه 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 او زه ورځه کور ته ځای کړه نو کوم غوا روانه حجره کې څوک نشته راته داسې راځه
داسې راځه کنې زه پلان به دې ووایم چې سره باید دا سپېږمۍ ماتې څوم خبرې کوې ستا په کارت باندې وایي که دا ګیر شو دغه کارت باندې وایي 10 روپۍ جرمانه ده او 10 کاله قید دی نو وایي هغې مردانه خبره واوره او که کېدم تېر کړم زه خوشحاله په دې پاکستان کې خو به یې تېر کړم 10 کاله که نه زه یو لار راووته نه خیره خدای دې زما کارت نقلي کړي چې سره لاړ نه شم السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی مه شي ستړی مه شي کېنه کېنه څه شی شوی دی ولې ملک صاحب اوراره مې پولیسو والا بوت څه شي کې کارت کې کنه کارت وسره نو ګوره تاسو ته ما 102 پیرې وویل چې ګوره خامخا چې شی کارت ځان سره ګرځوئ اوس به څه کېږه وایي نړېدله بس ملک صاحب په خدای بشي او په تا بشي ای بارډر پاس کوي را سره و ډېر د الله غریب دی خدای پاک نو ګوره ابل څنګه کار شوی دی ابل دا پولیس والا خو دی خو بس ړانده دي چې شی خو ګوري نه چې دا ماشوم دی که غټ دی ورکوټ یې داسې یوانې رانیولی دی او په تورخم یې غاړه راولی دی غریب جاړي هلته چې ګوره زه د مردان یم او دا مې د پلار کارت دی دا مې د مور کارت دی زما کار نشته 3 څپېړې یم والی یم او په تورخم یې راړولی یم های چې هغه سیدله واړئ نو څنګه به ښایي نو اوس به څه وکړو ملک صاحب ته څه چل وکړه که نه څه چل وکړم نو دا اوس تا ته پته ده چې حالات داسې خراب دي نو بس خدای بشي او په تا بشي ملک صاحب زموږ خو نو ته داسې کار وکړه بس ته ځه که نه زه ترتیب درله جوړوم ته ورځه ټینشن ماله منه زما غوندې ملک شته ښه رانې نه نه وایي ځمکې نه درله تا ته سترګې دي ملک صاحب تا ته بېغمه ته دوا کوه خالي ته دوا چانته چې غمي به تا زموږ سر نه راوړکړې تانې له زه څنګه ورشم د دې کلي ملک نه نو چې من اوس په تاڼو ور وخېږم هر څوک پتا د زړه په درد راځي کنه شرط تا باندې زړه وبس کی ته داسې کار وکړه بس ته به تاڼې له به ته ورشې او ته به ورته وایې زه د ملک سړی یم زما نوم به ورته وایې ملک کنداغا سړی یم او یې سړی راپرېږدي او که راپرېږم نه خو د که نه او که د هغه غوږونه سره شو او در باندې راغی سره دیوالونه به یې پړک دي کنداغا ملک صاحب دا ستا کار دی ما پسې د پولیس باندې ګیرې چې زما کار دی ته دلته لکه ته څه شي دپاره دلته ما سره ناست دي ته یو خالي تاڼې ته نه شي تللی چې دا زما کار دی هغه هم زما کار دی دا هم زما کار دی نو کم چې کم د پولیسو کار خو پخپله کوئ نو ملک ته د دې کلي زه خو نه یم که نه ملک صاحب اوس په داسې کار وکړو دا خدای راپېښه کړې ده نوم مې هم دی دا سړی به زه اوس د تاڼې نه راخلاصوم ته به وګورې زه له څه که راوباسم اوس کار د شرمېدلو دی او زه به څه وکړو کول غواړي دی هلک د نورو مجرمانو باره کې څه ویلي که نه دي ویلي خانجي نه یې سم نه دی ویلي که خوښه دي دا به زه په خپله ژبه کې پوه کړم په خپله ژبه کې زه خو یم چې سمې وډبوه مړه جي کارت ورسره نشته دی زما مني ماجرو کې به واچو بارډر پاس کړو دا څوک راغله دا زنانه ده لکه دمه وکړمه وایي پرېونه وځه بی لکه دمه کومه دا ستا مې سې ګډه وړه کېنه بی بابا بچیا السلام علیکم جیا وعلیکم السلام څه چل دی جیا دا هلک پسې راغلی بابا چې څوک مې نشته دې دنیا کې بابا ما بچې دی ما بچې دی الله دې د عمر درکړي دا څه خبره ده والکه یاره خانجي زه خو لاره کې را روان وم او د ابۍ راتلل لږ مې تاڼې ته بوله سره کار مې دی نو ما راوسته وایي څه چل دی خیر خو به وي
زه د دې کلي ډېره غریبه ښځه یم او بوډه یم تر اوسه مې لا واده هم نشته کړی سویه خو دغه نشې مې تاسو ګیر کړی دی نو که دا به سره پرېږدو وای واده مې کړی و دلته وایي نو سې مې دا د کومه سیټه راغله نه بچې تا رانه چا په وړکتوب باندې را کړی دی او تاسو چې کوم دی اوس ګیر کړی دی وای څنګه د سر خو کارډ نشته بیا ته وابه درته زما بچې خلا بس صحیح شو خا اما کو درته وې بری ښه برید خان سړی برید چې زه لا شپه دعا کوم الله دې دعا کوم دا سړی مې تا راځه اړې ورته برید ما خو بوله راځه روزه کلینګه روزه کلینګه باشا نه تور کنه بیا بای ته دوا کوه ځه بای دوا کوه ځان سره بوزي زه خو دې مړه په شرمونو باندې وشرمېدم دا چې شی لوښی که پولیس راووت اوس بچی دې ملک ځان نه شی جوړ کړی شرم دې پوسه ولې زه نه شم سم دم ملک یې موتا باندې دغه شی جوړ کړی دی یاره عجیبه کار دی ملک هم ورک شو ولک هم ورک شو دا به خیر کی را بجی ملک صاحب خو نورم 200 لانجی دا زموږ په خدمت کې ګرځي غریب منډې ترړې وای بس څه به وکړي غریب را بجي هغه ملک صاحب راغی وغاله کې امضا سره راوړل واله دا غلکم واله داو یاره ملک صاحب الله دې جنتونه درکړي او الله دې ډېر خوشاله کړي همدا دی ګره همدا ما ته نه ویلې اسی ورخطاوي چې ملک صاحب کینه تاسو ما خبره واورئ تاسو کینه چې اسانه کاتی دا نه دي بس خالي الک ونیو دا الک ته په خدای باندې کېږي کنه چې سم دمه د په تورخم باندې راړولې دا نیمه هغه پاله وا او نیمه دی پاله وا څنګه خبر وشو چې مالک په پسراغه ټلیفون یې وکوي راستون کوي سړی دا سی بیا ګوره بیا بغیر اسلام بیا وکړي دې ولا مخه به در باندې بیا به دا غل نه دا شل کارونه سره د ملک صاحب غټ تعلقات دي ډیر تعلق دی د ملک صاحب اړه کار دی آسان کار خو نه دی ما خو ویل چې بس لاړ وایم اړولې کور دی ودان اړولې سړی اړولې دې مشر دې پرې دې فراش دور تکړه خیر دې صرف غیر قانوني چې کوم هغه ته ولاړ قانوني وشولې ان شنورې سم زړه خیر الله دې مرشد دې خان کا ختمه کې بل خیر سره زو هغه بل فل ورو واه ما ملک ما ملک ما هغه مو ځای دا غوړي سما دا کله چې په ملک ما کنه په کوټ ما تاسو ملک ما کنه الله دې سما ژوند درکړي پلارجان نه پیپر دی چې مخته ګوره پلارجان دی ولې بلارجان بیا چی شوی دی ګوره کنداغه بچي مونږ ډېر غریبانان خلک یو ښه ها نو ولې چې غریبانانو چی وشو یا سړیا کم از کم کور ته لږ ډېر ورځې بس راغلو دا دونه ورځې بهر لږ په صحیح موډ خو ورسره خبرې کوه که نه نو دا د سید موټ سړی دی چې د سره په صحیح موټ خبرې کومه نو د کلي ملک دی نو څه کې دغه بچې مونږ ډېر غریبانان خلک یو مونږ بې وسه یو مونږ مسافر یو پرېږده دا فضول کارونه دا ملکي هېڅ هم ترې نه جوړېږي و بلارجان زه تا څنګه پوهېږم زه اوس هغه کنداغا نه یم زه اوس کنداغا ملک یم پلارجانه کنداغا ملک په دې کلي کې مې ډېر عزت دی او پلارجانه بله خبره واوره دا خلک د هغه چا ډېر عزت کوي که نه چې کم سړی لږ داسې غوړي نه پولیس رانیسي او خلک هم چې په لاره باندې ورته ګوري سلامونه ورته کوي نو د دې دپاره مې ځان نه ملک جوړ کړی دی دا پیدا هم پکې زما شته
ها و زما ساده زویه ته ولې نه پوهېږې ته د یو غریب سړی زوی او هغه هم د ماجره خبردار ګوره چې مال ماجر ونه وي یا زویا چې ماجر ته خلک ماجرونه ویني څه به ورته وي چې پلار دې ماجر دی نو زوی به سر کې ماجر و اے مورې ته به ماجرئ دا میړه به دې ماجري د دې میړه به دې هغه ورور ماجري د دې میړه به دې هغه تره ماجري د دې میړه به دې وراره ماجري مړه دې میړه دې ټول خاندان ماجر دی زمانه بغیر و د ماجر زویه و پلارانو ته ولې نه پوهېږي ته په کومه خبره پوهېږي ته ته پوهېږم ته نه پوهېږې تا ته پته ده دا پردی وطن دی اتن مې ودرېدي ته پردی کټ کې نه مې شپې ځان پوهېږه دا سره دا پردی کټ دا سره پردی کټ دی نو څنګه پردی دی دا زمونږ خپل کټ دی د دې کټ بازوګان چې کوم دي دا زما د مشرانو پیو لاسونه دي د دې کټ بوټ چې کوم دی که نه دا زما د پښتنو خویندو میندو کمسۍ دي او د دې کټ بالښتونه دا د پښتنو خویندو میندو غېږې دي او ته معلومې چې دا کټ پردی دی مړه ما دې خدای و چې دې کټ نه ما هر څوک پاڅې که نه هر څوک چې دی داسې ډتې دله ووایم داسې ډتې چې دله شیرې کړمه ته معلومې پردی کټ دی و زما ساده زویه دا ټولې جذباتي خبرې دي دا خلک درته کار ګوري کار نه ګوري هغه ملکو او دا وګوره دا وګوره پلار جانا ټول کلی مې مني ټول کلی مې مورجان عزت کوي او یو دا دلته کور کې راته بس ته ملک نه او ته ملک نه دا څه شی دی اوس زه مړه ته ملک نه زه ملک نه ته ګزاره ورسره کوه څنګه ورسره ګزاره کوم دا ولې نه پوهېږي زما په خبرو خو پوهیږه که نه مور او پلار خو همیشه خلکو ته نصیحت کوي اوس نصیحت سخت دی که نه او دی ورته زه تاته یوه خبره کوم که نه لکه دا څه ښکلی وطن دی وګوره که نه د دې نه به د چا زړه وشي د چا زړه نه کېږي او ما له وایي چې ته به ځې د هغوی دماغ خراب دي مازغی مکمل چینجو والی ختم دي ولکن لاړم شمه نه ځو دا زموږ وطن دی داسې مازدیګري او داسې انجوایګانې کوو که نه نو څنګه به د دې نه چا ډه نه ځو ملک کته صاحب دې بل لګوره اوس بیا دا را روان دی دا هم بیا راغی ملک صاحب یو دوی دغه هم نه خلاصېږو چې ګورو را روان یي شربت څه شربت څه سکوت زر زر ته سکوت خط دغه ملکۍ کې دغه شربتونه دغه مزې دي ملکي څه ته وایي نه کا وعلیکم السلام وعلیکم سکندر، السلام وعلیکم السلام سکندر څنګه اور به چې سین غاړې لتلې دي ها ډېر ضرور کار مې سره ملک صاحب بیا چی شي دی بیا چی شي کار ډېر دی ضرور کار مې سره ملک صاحب ډېر پریشان یم څه پریشان ډېر دی ضرور کار دی ملک صاحب دلته په خیر کینه ها څنګه ملک صاحب الله دې خیر وکړي څه کار دی بس ملک صاحب ډېر پریشان یم ملک نه کنه ډېر خبره پریشان کوه خبره خو کنه څه پریشانی څه ده خبره کوم کنه ملک صاحب بیګا زمون کور ته پولیس راغلیو او زمون وړو خو ول خپل کارډو خوله چې زه خو پاکستاني یم ها او زه خو خپل افغاني مغه خاون مې ماجر دی او زه کور کې نوم کنن لاړ خو زما بیا راځي را پته کنه ملک صاحب تما سره راو باسا لکه ته چې خبره کوي چې ته افغاني یې زه تا افغاني واده پاکستاني خې ما سره کوي پاکستاني سره پولیس کې کور راغلی وغه ویل چې خاون کاټ راکا او نو زه نو ملک صاحب او ګراله بیا به وډی ځان سره ملک صاحب زما سره راو باسا خلکو سره خو بیا هم خدای لاړ زما ولا خو بلا ده بلا څه کار دی نسیمه رموا دا ځان لستا مسله نه ده ستا په شان د ډېرو د زرګونو خلکو مسلې دي دا بدقسمتي زمونږ دغه ده که چېرې تا سره خو ښځه نه ځي که چېرې لاړه در سره داسې ډېرې په زرګونو ښځې پاکستانۍ چې هغه افغانستان ته مهاجرې شوي نن هماغه ورونه چې کوم ورونو به هغه افغانانو ته مهاجر ویل نن د هغه خلکو خویندې چې کوم دي هغه افغانستان ته مهاجر شي صحیح خبره ده خو افسوس په دې خبره باندې ډېر زیات راځي چې کله رور مهاجر او کله خور مهاجر دغه لوبه صرف د پښتون ده دې بس الله راځي ملک صاحب د دې به دغه لار راځي الله مهربانه دی څه ناڅه لار به یې وځي خبرې پرې روانې دي مشران پرې خبرې کوي ځکه دا وړې خبرې نه دي او که بیا نه کېده بس یو موټی هزار دي بس ویې خوره بس کیسه ختمه وه ما خو همدغه خبره کوو چې د پاکستان موږ ټولې خوشحالۍ خپلې خوشحالۍ ګڼو دغه پاکستان په خاوره باندې موږ واړه لوی شوي یو موږ همدغه وایو چې موږ ستا ټول قانون منو
ته ولې موږ خپل بچي نه ګڼې موږ هم ته خپل بچي وګڼه موږ ستا بچي یو بیا به ټول وایو چې پاکستان زنده‌باد پښتانه زنده‌باد نه مې خدای دې ورسره وي څه مسله ده دا به څومره خوږی خوږه به مې یم هغه دی چیم نو منګل راوړه چیم راوړه شین چای مې دلته راوړ پاڼه نه خوري کنه نو ولې خېټه کې به هم درد شي ما چې هسې لګیا یم دا پخوانی سړی دی ما خبرې کې خېټې کې به دې درد شي او زه چې به شي یوازې سم نه کېږي واچو ملک صاحب شین د بوري ور واچو شین د بوري دا مېلمانه چې دې ته چې واچو چیر راګز نو چیس کوم چیس کی شمه تباشم ملک صاحب څه وشو ولې ټول کاری رانستانه کړه او د ملک نه مې شړی ته کېنه خدای به خیر کړي ته کېنه دا رونګټ څنګه پورې واړه دا جاړې ولې والا قاری صاحب ټول کاری رانستانه کړه او مال وای د ملک نه موزه زما سکم ملک صاحب تا ته راغلم چا دې نه خالستانه کړل پولیس والا کته سي د دې کا دې یو خدای جاړه مګ ګوره چې دا هغه سړی جاړي کنه چې دا د سپګمو دا تیر پیو ما چې به ماتي کما جاړي ولي خپل وطن نه رواني چې جیل نه نه روان چې ته جاړي وطن نه می شړي زه خپل وطن نه ځکه نه چې کدي غلامي ژوند کی چې شي کېدلتا ها ساکره چې په سر د خبري دا چا د لاسه په سر ده خبرې کوي خبر نه دغه سی ګوره دا خلک را پاراول کوي خالي چې ګوره څوک به وایي چې جیله ما پورې مې خپل څوک به وایي ټکا پورې خپل لا هم دا موږ غریبانان په کتابه کومه دي چې شی وکړه اوس درته لا څه وایي راځئ خپل وطن هم دی اول کې وایي مه راځئ دا خپل وطن دی اوس چې راباندې راورانه کړه اوس څه وایي راځئ خپل وطن هم دی او بیا پکې راوایي سیده به نه راځئ او داسې کاږه به نه راځئ او داسې به نه راځئ ګاړه مه ګوره وصل ته چاله لکه د خدای په نوم ډوډۍ ورکړه د دې غلامۍ د ژوند نه آزاد شوي ښایسته خپل وطن له به لاړ شي ګل وطن له به لاړ شي خوشحاله اوسه ولې ونیه او ته ما دې دا ویسته چې ما ته وایې چې مانې دا ټول کالي ستا نه کړه او سامان یې ستونکو نو ته چې راتلې دا ځان سره راوړې چی یې ته چی یې راوړې همدغه برعکس باندې د غاړې نه تاو کړی و که نه اوس بیا چې مانې کالي ستا نه کړه دا ملک خو داسې ملک دی لکه دا دنیا چې څنګه والا راشي همدغسې به دې ځې خدای چې دا ما له دوا کوه دې کنداغه ملک له دوا کوه چې زه دې خلکو ته ال نه ویم یوه خبره مې ته پټه کړې ده په خدای چې دغه یو بیل مې پاس کړ ته چې راغلی وې ته څومره وې تا ول ما ته ده وویل د مور غېږ کې اوس څومره غټې نیم دې نه کې پیته در پسې راوانلي په خدای چې څومره راغلی هم دومره بدلېږي نیمه یې د خو زه دا ما دا خبره غلي کړې ده په خدای څومره غټ شوی پکې دا بغیر ټکس او بغیر دغه نه داسې غټ شوی کومه روپۍ دې لګولې ده بس یې ښه پکې غټ شوي او بس زه خپل ګل وطن له ورځه جاړې څه شي ده دې کې د ژړا څه خبره شته خوشحاله اوسه څنګه صحیح ده ملک صاحب ملک صاحب څنګه ده ملک صاحب